د حاکم الکوزي او د هغو ملاتړو ته ډیر بد خبر. د حاکم الکوزي د نیولو امر وشو. حاکم الکوزي ولې عدلي او امنیتي ارګانونو ته معرفي کیږي؟ دا چې اصلي کیسه څه ده دلته په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. له امنیتي ارګانونو د روغتیا وزارت غوښتنه حاکم الکوزي ونیسي. روغتیا وزارت رسما له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې حاکم الکوزي ونیسي او د فعالیت مخنیوی یې وکړي. د روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني رسنیو ته ویلي له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې حاکم الکوزي ونیسي او کلینیک یې هم وروتړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ د ښاغلي الکوزي محصول درمل له علمي نظره وڅېړل. هغه څاڅکي چې د الکوزي لخوا خلکو ته ورکول کیږي د هغه په ترکیب کې 9 ډوله تسکین کوونکي نشه کوونکي مواد ګډ دي چې کیدای شي درد تسکین کړي، خو د زیات وخت لپاره یې له دغه درملو او موادو څخه استفاده د احتیاط لامل ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق ارین ویلي وو چې د حاکم الکوزي د کلینیک او درملو ویشلو په اړه شکایتونه ورته رسېدلي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جارې.